چرته منځګزار په 3 رکعاته منځ کې یا په 4 رکعاته منځ کې په 2 رکعت باندې په غلطۍ سره سلام وګرځولو آیا دغه منځ کیږي او کنه کیږي او آیا دغه منځګزار باندې په اخره کې سجده سهو لازم ده او کنه لازم ګران کتونکو زموږ استاد سنن سبا ذهنونه به انتها کمزوري شوي دي انسان چې د په هر ټیم کې چې د سوچونه وسوسه ورته رادرومي او اگر چې منځم وي په منځ دوران کې چې دغه انسان ته سوچونه وسوسه رادرومي نو په دا وجه باندې انسان چې په 2 رکعت کې ناست وي د منځ چې د 3 رکعات یا د 4 رکعات نو په غلطۍ سره چې د سلام وګرځي نو بیا چې موږ تاسو ته مشکل وي چې آیا دغه منځ کیږي نه کیږي په اخره کې سجده سهو حکم او نه کوم نو دغه مسله تاسو واوري او بیا چې ډیره ضروری زګنم نو تاسو چې د خپل ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې هغه ته د دینه فائدہ ورسیږي او خدای پاک جل شانه به تاسو ته چې د اجر در نصیب کړي ګران کتونکو چې کله یو منځګزار په 3 رکعاته منځ باندې یا په 4 رکعاته منځ باندې ودرېدلو او بیا دغه منځګزار دغه خپل منځ چې د 2 رکعاتو ته ورسولو په دغه التحیه باندې چې ناست دی یعنی په اوله قاعده کې ناست دی او دغه منځ روان کړی دی حتی کې چې هغه عبده ورسوله ته ورسولو هغه نورستم دی روان دی او دغه منځ چې دی حتی کې سلام ته ورسولو او دغه منځګزار چې دی خي طرف ته سلام وګرځولو یې چې دی دواړه طرف ته سلام وګرځولو او اوس دته چې دی رايات شو چې ما خو دغه 2 رکعات وو او ماته خو چې دی 1 رکعت یا چې دی 2 رکعتونه نورم پاتې دي نو دی به وسه کوي ګران کتونکو دغه منځګزار کچرته په دغه دوران کې چې یو طرف ته سلام وګرځولو یې چې دی دواړو طرفونو ته سلام ګرځولې دي او دغه منځګزار یو داسې عمل نوي کړی یو داسې کار نوي کړی چې په هغه سره دغه منځ فاسديږي نو په دغه صورت کې به دغه منځګزار ډایرک ودرېږي اگر چې یو طرف ته سلام اړولې اگر چې دواړو طرفونو ته سلام ګرځولې دي نو دغه منځګزار به ودرېږي او دغه منځګزار به چې موږ په مغه شان طریقه باندې شروع کی یعنی بسم الله بو وی سوره فاتحه بو وی دا غو تشرکاتونه به دي کی صورت ویل بیان نشته دي چې ډایرکټ چې رکوع ته لاړ شي او دغه 3 رکعات مکمل کی او کله چې دغه منځګزار په 3 رکعات کې کدرې رکعات منځو مطلب ماخام منځو نو دغه منځګزار به چې دی هغه تحیه شروع کی عبده ورسوله ته ورسوي هغه نورست به صرف یو طرف ته اخی طرف ته سلام وګرځوي او هغه نورست به دوباره چې دی تکبیر وایي او سجده ته بلاړ شي 2 سجدي بو کی او بیا به راپورته شي په تشهود باندې بکینی التحیه به سر نه شروع کی تر هغه اخره پورې او بیا چې هغه نورست درود شریف او دعا او سلام دی وګرځي دغه منځ ادا شو او کچرته سلورم رکعت وو سلورم رکعت هم دغه شان دی ورسره ملګری کی یعنی 3 رکعت کی ډایرکټ ودرېږي او سلورم رکعت چې کله وو کی بیا د کینی او دغه طریقه باندې چې کله موږ عبده ورسوله ته ورسوي خي طرف ته سلام وګرځوي او بیا تکبیر وای او 2 سجدي وکي او بیا تشهود یعنی التحیه چې د سر نه شروع کی تر هغه اخره پورې او دواړه طرف ته سلام وګرځوي نو دغه منځګزار دغه منځ ادا شو خو کچرته دغه منځګزار نه بیا دغه سجده سهو پاتې شوله نو په دغه دوران کې دغه منځګزار دغه منځ نه د ادا شي او دغه منځګزار به دغه منځ دوباره اعاده کوي نه د سر نه به دغه منځ دوباره کوي ځکه چې دغه منځ نه ادا شوی چې دنه سجده سهو هم پاتې شوی و واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین